وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مکاشفة القلوب کې یو حدیث ده. د پوښتنه داسې کړې که یو څوک د چا غیبت وکړي، نو چې غیبت یې وکړه که غیبت سړي ته رسېدلی وو، نو بیا که ته هغه سړي ته بخښنه وغواړې، بخښنه نه ورته کیږي، توبه یې نه قبلیږي، استحلال به کوي. استحلال مونږ دې ته وایي محترمه، چې هغه ته ووایې چې ما ته بخښنه وکړه، ورسې ورته وایې چې ما دې تا غیبت کړی، ما ته بخښنه وکړي. نو دا طریقه ده. او که غیبت نه وي ورته رسېدلی، نو هغه ته بخښنه وغواړه، ورته ووایه چې ما ته بخښنه وکړه. دی دغه حدیث په اړه پوښتنه کوي، کفارة من اغتبته ان تستغفر له. کفاره د هغه چا دپاره چې ته غیبت وکې، دا غیبت ورته رسېدلی نه وي، نو کفاره یې دا ده چې ته هغه ته بخښنه وغواړه د الله نه، د چا غیبت دی چې کړی. د دغه حدیث په اړه پوښتنه کړې ده. نو محترمه وروره، زه به په ضمن کې دواړه خبرې وکم، حدیث باندې هم خبر درته کوم، نو انشاءالله پوه سوی به هم یې. ګوره، که چېرته هغه سړي ته غیبت رسېدلی وو، نو بیا به استحلال کوي. استحلال دا معنا ورځې به بخښنه به ترې غواړي، ورته وایي به ما معاف که. او که چېرته نه ورته رسېدلی، نو بیا به استغفار هغه سړي ته بخښنه غواړي. نو دا احیاء العلوم کې هم امام غزالی رحمه الله په دې باندې ډېر ښه بحث کړی ده په 3 جلد کې. خو تا د دې حدیث په اړه پوښتنه کړې چې دا حدیث صحیح ده که نه ده صحیح. نو امام غزالی رحمه الله دا حدیث راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي، او د انس ابن مالک حدیث ده، کفارة من اغتبته ان تستغفر له. محترمه، تخریج د احادیثو د احیاء العلوم علامه زین الدین ابي فضل عبدالرحیم ابن حسین العراقی کړی ده. ډیر ښه کتاب ده، المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار. فی الاحیاء من الاخبار دی کتاب کې لیکلی دی چې دا حدیث ابن ابي دنیا په کتاب الصمد کې راوړی، او حارث ابن ابي اسامه په خپل مسند کې راوړی دی له حدیث د انس رضی الله عنه ده، او دا حدیث ضعیف حدیث ده. نو الته علامه عراقی دا حدیث ضعیف بللی ده وروره. خو امام سیوطی رحمه الله دغه حدیث په جامع صغیر خپل کې راوړی ده، او الته په جامع صغیر کې رمز د صحت ورکړی ده، ولیکلی دی چې دا حدیث صحیح ده. او کته د امام سیوطی کتاب اللؤلؤ المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه دغه کتاب وګوري، نو دی وایي چې دا حدیث امام بیهقی په شعب الایمان کې راوړی ده ضعیف سند باندې، او عراقی راوړی په ضعیف سند باندې. خدای دی حدیث ته شواهد ذکر کوي. تقریبا د امام سیوطی له خبرې نه په اللؤلؤ المصنوعه کې داسې معلومیږي چې دی وایي چې د حدیث حسن لغیره حدیث ته معنا قابل د استدلال ګرځي، ځکه ډیر سندونه د دې حدیث لپاره راوړي دي، او دی وایي چې سندونه لري دا حدیث. خو یوه خبره دام کړي چې حدیث ته استحلال د استغفار له حدیث نه صحیح حدیث ته. امام سیوطی په 2 جلد اللؤلؤ المصنوعه 256 صفحه کې بحث کوي. او د مونږ د احنافو د مذهب یو ښه عالم تیر سوی محمد ابن طولون الصالحي الدمشقي الحنفي، د خپل کتاب الشذرة فی الاحادیث المشتهره 2 جلد کې الته دغه حدیث کفارة من اغتبته ان تستغفر له دا حدیث راوړی دی، او دی وی دا ضعیف ده. خدای ویل ولکن له شواهد، ضعیف ده خو شواهد لري. نو د ده رایم داسې ده چې لکه دا حدیث چې حسن لغیره حدیث وي، او بیا دی وی چې دا حدیث داری قطنیم روایت کړی په ضعیف سند، بیهقیم روایت کړی په ضعیف سند، او ابن مبارک هم راوړی ده رحمه الله، د غنم روایت سوی ده، حاکم په مستدرک کې راوړی ده، او ډیر علماو نه نقلونه کړي دي. نو د ابن طولون د رای نم داسې معلومیږي محترمه چې دا حسن لغیره حدیث ده، والعلم عند الله. الله دې جوړ لره. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې په 4 رکعتي لمانځه کې که سړی په 3 رکعت کې سورت شروع کی،
صحیح دا د محترمه جایز ده، نه حرام ده او نه سنت ده او نه سجده سهو پې لازمیږي. اگر چې د امام یوسف رحمه الله رایه خو دا د سجده سهو پې لازمیږي، صحیح دا د نه لازمیږي. خو د ورور داسې پوښتنه کړې ده چې مثلا یو وارې د یو آیات وویلې، بیا در په یاد سو چې دا خو دریم یا څلورم رکعت ده، دلته خو په ما قرائت نشته ده، نو دی به اوس درې پوره کوي که نه به یې پوره کوي محترمه. حتی شامی رد المحتار کې لیکلي دي وی اولا نه ویلل دي وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسه.